د شیخ هیبت الله اخندزاده ځانګړی پیغام د ډیورن کرښې په اړه. په داسې حال کې چې د ډیورن لاین موضوع یو ځل بیا توده شوې، د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده یو تازه او مهم پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې هغه د سرحدونو ترڅنګ د اسلامي امت د یووالي پراخ لید وړاندې کړی، یو داسې تصور چې د سیمې او نړۍ پام یې ځان ته اړولی دی. د راپورونو له مخې شیخ هیبت الله اخندزاده په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مسلمانانو ترمنځ جغرافیایي ویشونه باید د بیلتون سبب ونه ګرځي، بلکې اسلامي اصول د یووالي او ورورولۍ پیغام ورکوي. د هغه په وینا د ډیورن کرښې دواړو خواو ته میشت مسلمانان د یو دین، یو کلتور او ګډ تاریخ برخه دي. هغه ټینګار کړی چې اسلامي امارت غواړي داسې یو فکر او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړي چې پکې مسلمانان په امن، ثبات او متقابل درناوي کې ژوند وکړي. د هغه په وینا که د امت ترمنځ یووالی پیاوړی شي، نو کولی شي د هر ډول ګواښ پر وړاندې قوي دریځ خپل کړي. شیخ هیبت الله اخندزاده همداراز ویلي چې د اسلامي نړۍ مشران باید د ګډ هدف لپاره سره نږدې شي او د یووالي لپاره عملی ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړې چې دا یو اوږدمهاله هدف دی، خو که اراده او هوډ پیاوړی وي نو د تحقق امکان لري. د هغه په وینا اسلامي امارت هڅه کوي داسې یو نظام ته لار هواره کړي چې پکې عدالت، امنیت، ګډ ارزښتونه بنسټیز رول ولري، او دا اصول یوازې په یو هیواد پورې محدود نه، بلکې د پراخ اسلامي امت لپاره الهام بخښونکي وي. په همدې حال کې سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول څرګندونې د یو پراخ فکر لید استازیتوب کوي، خو عملي کېدل یې له ګڼو سیاسي او جغرافیایي ننګونو سره مخ دي. د دوی په باور د سیمې حساس وضعیت دا موضوع لا پیچلې کوي. کارپوهان همداراز ټینګار کوي چې که څه هم د اسلامي یووالي مفکوره د ډیرو خلکو لپاره جذابه ده، خو د نړیوالو قوانینو او ملي حاکمیتونو له امله پلي کول یې اسانه نه دي. بلخوا یو شمیر شنونکي دا ډول پیغامونه د یووالي لپاره یو دعوت بولي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ د باور، تفاهم او همغږي پیاوړتیا ده. په پای کې څېړونکي وایي چې دا ډول څرګندونې ښیي چې د اسلامي نړۍ د یووالي بحث لا هم ژوندی دی، او دا به راتلونکي وښیي چې دا نظریات به تر کومه بریده عملي بڼه خپله کړي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.